د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر افغان ذبیح الله مجاهد وایي ډېر ژر به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لړۍ شروع شي. د لوګر د ازرې ولسوالۍ له 200 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. طالبانو هرات کې انسان تښتوونکي په دار ځړولي دي. د پښتون غږ درنو لیدونکو فاتح زیاتې په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر ابویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی ملګرو ملتونو سازمان ته یو لیک لیږلی چې پکې ترې غوښتنه کړې ده ترڅو د نړۍ هیوادونه دې ته وهڅوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. مجاهد ویلي دوی له ملګرو ملتونو او د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره په اړیکه کې دي او ډېر ژر به یو شمېر هیوادونه دوی په رسمیت وپیژني. سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکې به ورسره پیل کړي. ذبیح الله مجاهد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تیره ورځ یوې رسنۍ سره مرکه کې ویلي و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره ګاونډي هیوادونه سره مشوره کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څو ورځې وړاندې نیویارک کې ویلي و چې لا وختي ده چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژني. بلخوا طالبان وایي چې دوی غواړي نړۍ سره ښې او مثبتې اړیکې وپالي. بلخوا د لوګر د ازرې ولسوالۍ له 200 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د لوګر ولایت د سرې میاشتې ریاست د ازرې ولسوالۍ 200 کورنیو باندې چې په وروستي سیلابونو کې زیانمن شوي وو خوراکي توکي وویشل شول. مرسته شوي خوراکي توکو کې وریجې، غوړي، چای، لوبیا، بوره، مالګه او بسکټ شامل وو. او په یو بل خبر کې واوري چې طالبانو هرات کې انسان تښتوونکي په دار ځړولي دي. پر ټولنیزو رسنیو عکسونه ښکاري چې طالبانو 4 تنه انسان تښتوونکي د هرات ولایت چوکونو کې په دار راځړولي دي. د معلوماتو له مخې 4 انسان تښتوونکي لومړی طالبانو سره جګړه کړې چې تر وژلو یې وروسته جسدونه طالبانو د یاد ولایت چوکونو کې راځړولي دي. بلخوا بیا 8 تنه انسان تښتوونکي د اروزګان کې د هرارود کې نیول شوي دي. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت تازه مهم خبر. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمی سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.